بیره معنا دا ده چې دغه خلک چې هغه په ګناو کې مبتلا وي چې هغه ته وبېروي په دې قرآن باندې د الله جل جلاله له عذابو څخه. اوس بعضې خلک هغه داسې ناپوه خلک وي هغه وایي دا ملایان د دوزخو بحث ولې کوي وایي د جنتو بحث ولې نه کوي وایي دوزخونه خو د مسلمانانو دپاره نه دي راغلي دوزخ خو د کفارو دپاره دی نو دوی ولې دغه د جهنم طرف چې دی هغه بیانوي وایي دا باید سره کې بیان کړی نه وای. د دې لپاره الله جل جلاله په خپل د جواب ورکوي چې د تنذر به و ذکر للمؤمنین چې په دې باندې خلک پن واخلي نصيحت دې څخه واخلي ځکه چې د زموږ مؤمنان مسلمانان بیا دغه خلقو و غلط عقیدو یا غلط نظریو یا غلط اعمال او افعال ته وروانه وړي. د دې لپاره د جهنم بحث الله جل جلاله قرآن کې چې ذکر کوي هم د دې لپاره چې مسلمانانو ته وایي چې پام د کافر ولارې ته وروانه وړي او دا یو نصیحت دی د پاره د مسلمانانو د مؤمنانو د پاره. بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. صدق الله مولانا العظيم. دغه سورت نوم چې دی سورة الاعراف دی. سورت خو معنی دا ده چې قطعه من کتاب الله یو ټوټه د الله جل جلاله د کتاب الله څخه دیته سورت ویل کیږي او اقله 3 آیات اقل چې دی هغه به 3 آیات وي تر 3 آیات کم هغه ته سورت نو ویل کیږي او زیات چې هر څو 50 آیات 100 آیات هغه معلوم نه دي چې الله جل جلاله وغوښتله هغه نصرت چې دی هغه به جوړوي. دا د سورت معنا ده. اعراف وهغه ځای ته ویل کیږي چې د جهنم او د جنت په مابین کې یو میدان دی او دغه ځای ته چې د خالقا میدان ده دته اعراف ویل کیږي.
او پر دغه اعراب باندې به خلق وي ولاړ به وي نو بیا به الله جل جلاله د دوی سره حساب کوي خو وروسته واقعا د اعراف روانه ده او دا مکی سورت مکه مکرمه کې نازل شوی دی او څه آیاتونه چې دی هغه مدني دي سورت ټوله مکی دی څو آیات په دې کې مدني دي چې په هغه په مدینه منوره کې نازل شوی دي مکی خو موږ مخکې هم دا ویلي وه چې د مکی سورت دا معنا ده چې مخکې تر هجرت و هغه ته مکی سورتونه ویل کیږي او بعد الهجرت هغه ته بیا مدني ویل کیږي او دا 105 آیات دي 105 آیات 105 آیات دا سورت دی نو دا سورت توقیفی سو موقوفه پر شرع باندې سو چې الله جل جلاله دومره سورت جوړ کړی دی بس زموږ پر دې باندې ایمان او یقین دی دا اول توري چې دی چې دا الف لام میم صاد دیتا حروف مقطعات ویل کیږي د دې ترجمه مشت نه ده معلومه چې دغه تورو څه ترجمه ده دا به بیا په ورځ د قیامت باندې معلومیږي چې په ورځ د قیامت کې د دې ترجمه دغه تورو ترجمه چشته نو بیا به په ورځ د قیامت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشت بیانوي یا به الله جل جلاله مشت بیانوي الله جل جلاله دا وایي چې دغه قرآن دا یو کتاب دی او دا نازل شوی دی وتات ای د الله پیغمبره نو ستا په سینه کې دی تکلیف د دې قرآن څخه نه وي معنا دا ده چې شک او شبهات د قرآن کې مکوه چې دا به د الله جل جلاله له طرفه څخه نه وي بلکې دا د الله جل جلاله له طرفه څخه دی نو ته شک په دې کې مکوه ایوه معنا دغه فلا یکن فی صدرک حرج ایوه معنا ده او دویمه معنا بیا ده دغه تورو چې ته مه بیریږه په دغه قرآن پر رسولو کې چې ته کله قرآن رسوي خلکو ته په دې کې ته مه بیریږه چې خلق به وتا ته تاوان ورسوي بلکې خلق تا ته تاوان نه رسوي موږ دې حفاظت کوو الله جل جلاله ورته فرمایي ولا تبالي بهم تباک پتوي باندې مکه وفنحن الحافظون لك مستا حفاظت کوونکیو او حفاظت خو وسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې غوښتله الله جل جلاله تر هغه وخت پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت وکي نو الله جل جلاله دا ورته فرمایي چې ته مبیریږ اوس خودلته خطاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دی بلکې وعام مسلمانانو ته هم الله جل جلاله دا فرمایي چې تاسو د بل چا څخه مبیریږ یوازې د چا څخه موږ باید وبیریږو د الله جل جلاله څخه وجه هم دا چې هر څه کوي څوک یې کوي الله جل جلاله کتا ته خیر پیښوي کتا ته شر پیښوي که تکلیف راځي که مصیبت راځي که غم راځي د چاله طرف دی د الله جل جلاله له طرف څخه دی روایتو کې خدای سره راځي ګوري تاسو مو اوریدلې و انسان ته چې کله یو مصیبت یو غم راشي الله جل جلاله دی انسان ته ثوابونه زیات ورکوي حتی کچیر د انسان په پښه باندې یو زوز جګسي زوز خو نو ډیر کښنه شي دی او تکلیف هم لږ دی کنه نو لام الله جل جلاله دغه زوز په وجه باندې د ډیر نیکی و د انسان ته لیکي
نو مستم الله جل جلاله دا فرمایي چې تاسو د اچا څخه مبيري شي لا تخف احدا من الناس. اصل کې خو خطاب پیغمبر علی السلام ته دی او د الله د پیغمبر یقین خو پر الله باندې ډیر قوي او ډیر محکم او نو ځکه خطاب پیغمبر علی السلام ته دی او یادوي امت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا یو معنا ده او بل معنا ده چې ته مبيریږه اې د الله پیغمبره چې د قران حقوق پریږدي ترک القيام بحقوقه. نو چې دغه د قران حقوق چې دي دا به برفای نسی دا به په خلکو کې را نسی. نو فنحن نيسر لك ونوفقك موږ ته اسانه کوو د لار د دعوت چې کوم لار د دعوت ته چې تو خلکو ته دعوت کوي تو خلکو ته بیان کوي دا موږ ته اسانه کوو او ته توفیق درکوو پر دغه دعوت باندې چې ته دا دعوت و خلکو ته رسې دنیا ته. نو هغه سه هم وسوله الله جل جلاله یوازې کې تنها په مکه مکرمه کې د پیدا کوي ټول دنیا کفري نظام دی. بیا نو الله جل جلاله د سره ملګری پیدا کیږي لار اسانه کیږي. نو دا غزه څخه مسلمانان حبشې ته ځي هجرت کوي هلته دعوت د اسلام چلیږي خلق په اسلام کې داخليږي مدینه منوره کې خلق په اسلام کې داخليږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لار الله جل جلاله برابروي چې بلار شي مدینه منوره ته. نو دا ټول توفیق د چاو د الله جل جلاله دا لاري ټول الله جل جلاله ورته وساکړلې. بیا نو دا دین لاړې دریو کنج او دربل کنج چې د دنیا څخه رحلت وکي خلفا پاتسوله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانه رااله دی هم دعوت و چلاوي تر ډیر ځایو پورې جنگونه وسوله د اسلام د پاره. بیا د عمر رضی الله عنه زمانه رااله وخت رااله بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه. بیا نو دادی چې درننی زمانه پورې مر په دغه اسلام کې داخلي یو. دا د هوغه د الله جل جلاله چې کوم توفیق او تيسير وو اسانتیاوه الله جل جلاله دا د درننه سنې پرې او مسلمانانو ته دلاره وسا کړی دا ورته اسانه کړی دا تکالیف بخامخه په اسلام کې راځي بند برازي زخم برازي جنگ برازي هجرت برازي کور پاتیږي بچان به پاتیږي کنه د اسلام د دین د پاره دا بغیر د کول کیږي. لیکن خوز مشتایسی فکر او نظریه به هم داوي چې موږ باید د دین تر بل چا پورې ورسو زبیتا ترسوم تبه بل ترسه بل ترسوي خدا به در قیامت ته پورې دا سلسله روانه وي. نو د دې د پاره الله جل جلاله څه فرمایي لتنذر به وذکرى للمؤمنین چې دا به یو بیروي د خلکو د پاره بیره معنا دا چې دغه خلک چې هغه په ګناو کې مبتلا وي چې هغه ته و بیروي په دې قران باندې د الله جل جلاله لعذابو سخه. اوس بعض خلک هغه د سناپو خلک وي هغه وایي د املایا د دوزخو باسولې کوي وې د جنتو بحث ولې نه کوي وې دوزخو خو د مسلمانانو د پاره نه دی راغلی دوزخ خو د کفارو د پاره دی. نو دوی ولی دغه د جهنم طرف چې دی هغه بیانوي وې دا بعد سره کې بیان کړی نه وای. د دې لپاره الله جل جلاله په خپل د جواب ورکوي چې د تنذر به و ذکر للمؤمنین چې په دې باندې خلک پن واخلي نصيحت د دې څخه واخلي ځکه چې د زموږ مؤمنان مسلمانان بیا دغه خلقو و غلط عقیدو یا غلط نظریو یا غلط اعمال او افعال ته وروانه وړي. د دې لپاره د جهنم بحث
الله جل جلاله قرآن کې چې ذکر کوي هم د دې لپاره چې مسلمانانو ته وایي چې پام د کافر ولارې ته وروانه وړي او دا یو نصیحت دی د لپاره د مسلمانانو د مؤمنانو د لپاره او الله جل جلاله څو ورته فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یوازې نه وایي بلکې وټول عالمی انسانیت ته الله جل جلاله یو خطاب کوي اتبعوا تاسو تابعداري وکي د هغه قران چې هغه نازلېږي و تاسو ته تا خو نو ټول مسلمانانو ته وایي چې اتبعوا الان کې کدا د دې څخه موږ ورتیر سو بلکې وټول عالم ته وایي چې اتبعوا وټول دنیا ته وایي چې تاسو تابعداري وکي د الله جل جلاله د هغه قران چې هغه و تاسو ته نازلېږي د دې تابعداري تاسو وکي او د بل چا تابعداري مکوي ما سوا د الله جل جلاله څخه ولا تتبعوا من دونه اولیاء د نور چا تابعداري تاسو مکوي ک انسانان دي ک پیرانان دي د دې تاسو تابعداري مکوي تابعداري به صرف د چا مش کوو اوس دلته یو سوال واردېږي چې موږ به د الله جل جلاله تابعداري خو کوو دا خو صحیح خبره ده نو دغه تابعداري د الله جل جلاله دا به مشترشي څوک مشتبرشي څوک نو د دې لپاره خو یو طریقه سته بعض خلک دا وایي علماء ته ضرورت ته چشتي خو د خپل قران پروت موږ به خپل د قران زده کوو د احادیثو به زده کوو دلته د آیات کریمه کې اشاره ودی ته ده چې تاسو د بل چا تابعداري مکوئ یوازې د هغه چا تابعداري کوي چې الله قران او هغه ته نازل کړی وي هغه څوک دي هغه انبیا دي و انبیاء ته الدین راځي او کتابونه اسماني نازلېږي موږ به اول تابعداري د چا کوو د انبیاء به کوو اوس کچیر انبیاء موجوده وي خو صحیح خبره ده ک انبیاء نه موجوده بیا به د هغه چا تابعداري موږ کوو چې د انبیاء پر ځای باندې ناشتي چې هغه علما دي نو د علماو څخه مشاره نه لرو خامخا به موږ د علماو څخه پوښتنه کوو د دین د مسائلو نو الله جل جلاله دا فرمایي چې ګوري هغه څوک چې هغه په قران باندې نه پوهیږي هغه په دین باندې نه پوهیږي هغه په اسلام باندې نه پوهیږي داغه خلکو تاسو تابعداري مکوئ د هغه چا تابعداري تاسو کوئ چې هغه په دین باندې پوهیږي او د انبیاو پر طریقه باندې وي نو د انبیاو پر طریقه وو زمانه کې علما دي نو د علماو تابعداري پر مشتاق باندې لازمه ده دنیا کفار هغه کوشش د دې کوي چې د مسلمانانو او د خپل علماو په مابین کې به اتفاق راولي دغه یو عقیده د مسلمانانو فاته ده چې د پر د خپل علماو باندې عقیده ده د شو عقیده پر لري چې معنا دغه علما پر دې مزکه باندې دي د مجتهدین راشي او مجتهد اسلام راشي دغه خلک دی بل څوک ستنه نو د دوی ش نظریه پر دې علماو باندې يهود دا کار کوي د دې د پاره الیده ځوانان ټاکلي دي په دې میډیا کې الیده پیسې ور کوي دغه د پاره چې علما بدنام کی د دې د پاره چې د عوامو او د علماو په مابین کې نفرتونه راوړي نو بیا به امیان په علماو په بدوي او علما چې دغه بیا په امیانو په بدوي دغه د پاره دا کړی دي چې الیده خلک د دې د پاره روزلي دي تعلیم د دې د پاره ور کړی دي نو تاسو خو په دې میډیا کې تعلق ډیر نه لري زخه اورمه د میډیا دا ډیر بد نظریه والا زموږ پښتانه د دغه ملک چې دا کم پاکستان دی د دې ملک پښتانه چې د پېښور له طرفه څخه داسې خلک ستا چې هغه پر دې میډیا باندې راځي د دې د پاره چې هغه د علماو او د عوامو په مابین کې نفرت راولي او بیا خو زموږ د افغانستان خلک اخنو تاسو ته معلوم دي
هغه خو نو د شل کال چې پر کومه کاسه باندې خوړلې دي تر دا اوسه پر هغه کاسه باندې دوی اوسم ناشتي نو خوراک دغه کاسې څخه کوي او خبرې په علماو پسې کوي نو دا خو د دوی خپل نظریه ده خو الله دې هدایت ورته وکړي زموږ سره اول دې الله موږ ته هدایت وکړي بیا دې الله و دوی ته هدایت وکړي خو دا ډیره د افسوس خبره ده چې پښتانه مسلمانان اوس کچيري د دنیا نور کفار یا نور مذهبونه راواخه یا نور داسې دغه خلکو پیشواګان راواخه لکه د يهودو یا مثلا د هندوانو یا د عیسایانو یا د بودایانو یا د نورو دغه چې کوم هغه د دوی ته چې تعلیم ورکوي د خپل خلګي د خپل مقتدیان په خپل امام څخه بدی خبرې نه کوي تاسو باندې اوریدلې دروس چې پلانې دار کم دی یا پلانې دار کم دی یوازې صرف په مسلمانانو کې د خبره موجوده ده چې د دې د پاره د خلک ټاکلي دي چې د علماو بدنامي هغه پر دې میډیا باندې خلکو تشکاره کوي زوم افسوس زموږ پر مسلمانانو باندې موږ در دي هندوانو هم په دغه باز ځایو کې ډیر واوړو ډیر مختګو کو هندو چې د دوی چې کم د بوتانو چې سره ناس هغه د دوی هغه نعوذ بالله خدای د دوی دی هغه د دوی چې کم هغه د دې بوتانو چې هغه پالون کی او روزن کی یا امام دی یا دوی د تعلیم ورکون کی دی دومره عزت او احترام کوي سجده ورته لګوي بته هم سجده لګوي او دغه امام د دوی چې دی ودی ته هم دوی سجده لګوي کنه دغه رقم عیسایان راواخه دغه رقم يهود راواخه د شنور راواخه لیکن یوازې زموږ مسلمانان چې دي هغه پر الله ربانی بس روان دي چې هغه ودی عوام ته بس دا دعوت ورکوي چې د علماو څخه لري ګرځي او که د علماو څخه انسان لري سخي دینم پاتېږي اسلامم پاتېږي قرانم پاتېږي نو اخرت به هم تباوي الله دې مددغه تباهي څخه وساتي الله جل جلاله څه فرمایي وی ډیر لږ خلک دي چې هغه پن د دې قران اخلي او رښتیا هم دغه څه ده ډیر لږ خلک چې دي هغه د دې قران څخه عبرت اخلي پند اخلي ډیر خلک چې دي هغه ازادي خوښوي هغه د ازادي لاره هغه د تنگ نظری یا مثلا دغه د منځو کار دی د روزو کار دی د دین کار دی مثلا دا دوی ډیر نه غواړي او یاره دا زموږ ډیر په وسه باندې نه کیږي بس دا موږ پرې د خپل ازادي م پرې دا چې المنز کوم نیکوم خارج کی چې دی هغه د اکثریت خلک د خارج ته چې د خلک دي یو بعض خلک نو مشهور او چې هغه خپل پر دین باندې ټینګ وي او پر منځو باندې ټینګ وي دا چې ډیر خلک التستا چې هغه غسرې کې منځونه کوي لانه پیژنې لانه چې منځ دی چې شي د زموږ تاسو علاقو کې دغه د زموږ دغه د پښتني علاقه چې دغه لوړه د غره علاقه ده په دې کې تاسو بلیدلی وی ډیر خلک دغه د منځ سره نه آشنا وي المنځ غسرې کې پیژنې کوي نه کله کې تیبت رستسو کوي کني نه کوي نو قليلا ما تذكرون دي او الله جل جلاله فرمایي چې خلکو تاسو ما باید د الله د عذاب څخه به خبره نسی د الله عذاب کله کله داسې وي چې د شپې تاسو بدایست تاسو د شپې بدایست لکه قوم لوط چې بدو الله جل جلاله عذاب پر دې قوم باندې راوستي نو وي تاسو مغافله کیږئ داسې وخت به تاسو بدایست د الله عذاب برغلی وي او دا قوم به ټوله تبا کړی وي لکه قوم لوط چې ټوله تبا او برباد کی وسره شاره پر دا بل باندې راواړه ولا کنه تاسو به واقعات ډیر اورید او یا داسي وختو کې چې تاسو د غرمې په وختو کې بدایست د غرمې وخت قیل ولا چې ورته ویل کیږي دا غرمې خوب دم سنت طریقه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غرمې خوب کاوي یو ساعت یو نیم ساعت داسې بدی بيدی نو
الله جل جلاله فرمایي چې په دغه وخت کې هم عذاب راوستي سما چې دا نیمه ورځ ده لکه پر قوم د شعیب علی السلام. شعیب علیه السلام قوم دا شو چې هغه د طول ترازو کې د ناب کې هغه نقصان کاوي کمیه کوله نو دغه ناب چې به تلی و خلکو ته په کم نه باندې به شی ورکاوي د خلکو چې به راوړي په پر پیمانه به راوړي. نو دا عمل شعیب علیه السلام ډیر زاري او خاصي ورته وکړي چې دا عمل مکوي عذاب در باندې راشي. خو دې خبره نو سره منله اخر کې دا و چې دوی غرمه بدس ولا الله جل جلاله عذاب پر دوی باندې راوستي د دوور عذاب پر دوی باندې راغلی. نو مشتم الله جل جلاله دا فرمایي چې مغافل کېږي که غافل سولاست نو بیا به نقصان وي او چې کله به هم عذاب راغلی پر دې قومو باندې صرف دا یو خبره کوله والمش په خپل ظالمان دي. دا موږ اوس اکثره خلق دا وایي یاره وې تاوان په مشکل دي تاوان په مشکل دي ولی وې موږ اعمال سم نه دي زموږ اعمال ټیک نه دي موږ برابر نه یو. راشه چې ته هم دا اقرار کوي زم دا اقرار کوم ابلم دا اقرار کوي چې موږ برابر نه یو نو به مشکل برابر یو. سوال دی یو پښتنه ده که یو سړی دا پښتنه وکي چې کاکا ته وایي چې و زنه برابر نو کله ځان برابر ها سپینږیري خصولو کنه ارشد سپینږیرتو بعد بل چی راځي نو مرګ را پېښې ارشنو چې د سپینږیرتو به موږ نو سولو سم نو به کله سمیر او اقرارم دا کو په خپل دا وایو چې یاره موږ نو یسم کنه. نو دا به دغه قومو چې دغه مخکنی قومونه و دا چې پر ځانو باندې ظلم کړیو او د خپل نبی خبره به نه منله هغه بم دا خبره کوله ول موږ ظالمان دي. زموږ ظلم ول دا دی چې د خپل نبی خبره منه و منله هغه چې د الله خبره و هغه خبره منه و منله نو به ډیر پښیمانه و په دغه باندې موږ به بیا پښیمانه سو چې کله موږ او قبر سره یو ځای سو بیا به پښیمانی ډیر ښکار خو الله دې مجتهدایت وکړي ځانونه به برابر وو ان شاء الله. او الله جل جلاله څه فرمایي وایي او دا هغه کسانو څخه چې موږ د انبیا ورستوري دي د دې خلکو څخه به موږ پښتنه کوو چې وتست نبیان غیر دي کنه او د انبیا څخه به هم پښتنه کیږي. دې کې ډېر روایت راځي ډېر روایت نو چې یو روایت خدا دی د ابن مبارک د حضرت وهب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې کله ورځ د قیامت راشي الله جل جلاله به اسرافیل علیه السلام راو بولی دعی اسرافیل چراو بولل شي نو پښتنه به ورڅخه وسی د اسرافیل علیه السلام څخه او چې کله دی راو بولل شي اسرافیل علیه السلام وې دا بدن به ټول داسې په کپ باندې وي بیریش بډیر ځکه د الله حضور ته پیښې دي د رب کائنات و حضور ته پیښې دي نو بیا ورته وایي الله جل جلاله پښتنه ورڅخه وکي فيقال ما صنعت فيما ادى اليك اللوح ويا هغه د لوح محفوظ چې کوم شان ما پکښ محفوظ کړي واغه نو وتا ته درکړله تا څه په وکړ معلومات راکړه تا څه په وکړه دی ورته وایي وي بلغت جبرائيل ما جبرائيل عليه السلام ته ورکوله په لاس باندې نور زنایم په خبره تا خو ماته د خپل ذمہواری را وسپارل ما خپل ذمہواری و جبرائیل علیہ السلام ته پلاس ورکوله چې د لوح محفوظ کې چې کوم کتابونه آسماني پراته و قرآن پروت نور کتابونه دا به ټول د اسرافیل علیہ السلام در لاس وتله بیا به جبرائیل علیہ السلام ته ورکول بیا به جبرائیل علیہ السلام راو بولی پښتنه به ورڅخه وکړي د جبرائیل علیہ السلام څخه چې هغه چې اسرافیل علیہ السلام ته پلاس باندې درکړل هغه دې څه کړل دی ورته وایي جبرائیل علیہ السلام ویا ما و انبیاء ته ورکړل ما و انبیاء ته رسول آدم علیہ السلام دی او دغه رقم د آدم علیہ السلام بعد
چې کوم انبیا راغلي دي نوح علیه السلام دی موسی علیه السلام دی داود علیه السلام دی عیسی علیه السلام دی کنه دا انبیا چې به راکلله ما به واغو ته دا امانت ورسوي نو فیؤتی بالرسل الله به انبیا راوبولي د انبیاء څخه بیا پښتنه کول کیږي و چې جبرائیل علیه السلام تاسو ته کوم شان درور رسول هغه مڅکړل هغه تاسو ورسول تر قوم کوم نه ورسوله انبیاء به ورته وایي چې بلغنا الناس موږ وخلق ته دعوت کاوي او موږ خلکو ته تبلیغ کاوي موږ خلکو ته رسوله اسنه چې موږ د ځان سره یشو نو با دغه دا سوال د دې انبیاء څخه الله جل جلاله دا کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی چې جبرائیل علیه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع د عرفات پر غونډې باندې ولاړ وو و دې خلکو ته به دعوت کاوي په دغه کې ویل ول انتم تسالون عني ولتاسو خو بیا زما څخه سوال کوي په ورځ د قیامت باندې په هل انتم قائلون ایا تاسو دا قول کوي کنه چې ما تاسو ته دعوت وکي قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت ويټول دا په یو आवाज باندې ورته ویل چې موږ دا شهیدی ادا کوو چې تا موږ ته دعوت وکي او تا خپل هغه ذمہواری چې ستا پر غاړه باندې واغه دي ادا کړله نصيحت دی راته وکي او دعوت او تبلیغ دی مشتوکي هغه امانت درموږه پر ورساوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویل اللهم اشهد اے الله جل جلاله ته شاهد و وسه د خلکو خو دي شهیدی ادا کړله نو یا الله ته هم شاهد و وسه د الله پیغمبر به دومره کوشش کاوي خلق به شاهد درول پښتنه به کول د خلکو څخه نو دې کې ډېر آیاتونه په دې کې راځي چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله د انبیاو پښتنه کوي بیا به د انبیا به بیا وایي چې موږ به د خپل قومو امتو ته ورسوله دعوت مرتوه کې بیا به امتونه راوبولي د امتو کې به داسې خلک پیدا شي بعضی به مصدق بعضی به مکذب وي بعضی به تصدیق د انبیاو کوي چې هو انبیاو موږ ته دعوت وکړي بعضی به دروغ وایي بعضی به دا وایي چې یا موږ ته دعوت نه دی رسول موږ ته تبلیغ نه دی کړی نو بیا به دغه خلک چې دا کم مصدق دي هغه به دا وایي دغه چې دا انبیا دي دغه امتو په مابینځ کې به دعوه راشي چې دعوه راشي نو به الله جل جلاله د دوی په مابینځ کې یو فیصله کوونکی یو فیصله به کوي انبیا به ورته وایي و الله جل جلاله ته چې الله موږ گوايان لرو پر د خپل دعوت باندې موږ په دې خپل دعوت باندې گواه لرو چې موږ د خپل قومو د خپل امتو ته دعوت کړی دي وای گوايان به مسوک وای امت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت شي چې دا به گواہی ورکوي نو هغه امت براو بولی دا امت به شهیدی ورکي چې هو دغه انبیا او خپل امتو ته چې دی هغه دعوت کړی دي نو په پښتنه د دوی څخه وسی چې د انبیا خو تاسو نه دي لیدلي د امتونو خو تاسو نه دي لیدلي تی څنګه شهیدی او گواہی ورکوي نو به دا امت ورته وایي چې تا قرآن لېږلی و تا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی و هغه قرآن کې دا و چې دا خبره به په ورځ د قیامت کول کیږي او د انبیاو به دعوت کړی وي او تاسو به شهیدان اوسئ نو بیا به دغه انبیاو خبره ومنل شي الله جل جلاله وزدا خبره کوي ورته ګوري الف لام میم صاد دې کې چې کله موږ ترجمه کوو د دې ترجمه به موږ داسې کوو چې الله اعلم بمراده الله جل جلاله په دې باندې ښه خبر دی کتاب دغه کتاب چې دی ای خلقو انزل دا نازل سوی دی الیک و تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فلا یکن
ندی پیشیږي په صدرک ستا په سینه او په زړه کې حرج یو شک او شبهه منه دغه قران څخه چې دا به د الله جل جلاله له طرف نوي بلکې دا د الله جل جلاله له طرف دی د دې لپاره موږ نازلول تنذر به چې په دغه قران باندې تخلق و بیروي تنذر به چې په دې قران باندې خلق و بیریږي و ذکر للمؤمنین او دا به یو پند و نصیحت به وي د پاره د مؤمنانو مؤمنان خو بیا مؤمنان دي نو وی بیره د کافر د پاره د پند د پاره د مؤمنانو دي اتبعوا ای خلقو تاسو تابعدارو کی ما دا قرآن انزل الیکم چاگه و تاسو تنازلیږي په واسطه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم من ربکم چې دام د الله جل جلاله له طرف څخه دی ولا تتبعوا تاسو تابعداري او فیروي مکوي من دونه ما سوا د الله جل جلاله اولیاء چې نور تاسو دوستان دي که انسانان دي که پیرانان دي چې بیا موغه او ګناو ته اړوي قلیلا ما تذکرون ډیر لږ خلک دا سیسته چې په دغه قران باندې پند اخلي نصيحت د دې څخه اخلي ډیر خلک هغه فکر نه ورته کوي وکم ډیر من قريه کلی اهلكناها مرهلا کړي فجاءها رابلی و دوی تبأسنا عذاب زمور بیاتن پشپک باور لرالی عذاب دی ببدوا لك قوم دلوت علیه السلام او هم یا بودا خلق قائلون اغا وقت قیلولی د دوی بو غرمه بدوی بدوا بیا با الله جل جلاله پر دوی باندې عذاب را وستي نو معنا دادا چې هر وخت کې الله جل جلاله یې عذاب را وستي زما د عذاب تاسو نه خلاص یادلی فما كان نو دعواهم او قول د دوی خبره د دوی اذا هغه وخت جاءهم چې کله به دوی ترالی بأسنا عذاب زموږ دوی به بل خبره نه کوله الا خو بیا دا یو خبره به کوله ان قالوا دی قومو بویل ول انا كنا ظالمین پتا کې سره مور ډیر ظلم کړیو پر ځانو باندې ځکه موږ مستحق د عذاب وګرځیدلو که دا اوس چې موږ هم دا وایو چې یار موږ مستحق د عذاب په دی وجه باندې یو چې اعمال د انسانانو نه دي برابر نو چې نه دي برابر وچکلی به هم وي باران به هم نه کیږي او قسمه قسم عذابونه برازي هم د حکومت له طرف هم د انسانانو له طرف هم د دنیا له طرف دار طرف عذاب پر د انسانانو راځي نو خدا وجه ده چې موږ خپل اقرار په خپل ظلم باندې کوو او عمل نسمو نو فلنسألن خامخا بمشوالوکو الذین دغو کسانو سخا ارسل الیهم چې ودوی ته انبیاء را استول سوي دي د دې خلکو څخه د دې قومو د دې امتو څخه به موږ پوښتنه وکړو د آدم علیه السلام څخه نیولې بیا در جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری ولنسألن المرسلین او موږ به بیا د انبیاء څخه پوښتنه کوو خامخا به چې تاسو خپل ذمہواری پوره کړل کوم نه کړل پوره فلنقصن خامخا بمجقسی بیان علیهم پردغو انبیاء باندی پردغو رسولانو باندی بعلم او په هغه علم باندې چې هغه مشتمعلم دی وما كنا غائبین او ندیز مرسخه څوک غایب ندی نه انبیاء غایب دي نه امتونه د الله سه شی پټېدلی شي هیڅ نشي پټېدلی وما علينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله